د رحمت شاه سایل صاحب تړون نظم. ما نن په لار کې یو ټوکړې ټوکړې کاغذ وموندو، بیخي صفا او نوی نوزی کاغذ. یوه شیبه ورته ولاړ فکر اخیستی وما، سوچ مې کوو چې دا کاغذ ولې ټوکړې ټوکړې دی د کار سیز نه و که نه چا په کار را نه وستو. اخیر د ولې خپل قیمت او اهمیت وبایلو. ما په دې نیت یوه ټوټه راټوله کړله او په خپل جیب کې مې همه ټوټې سنبالې کړلې. ماښام چې څنګه بجلي لاړه ما ډیوه بله کړه، په یو صفا کاغذ مې یوه ټوټه کوشیر کړله. دومره مې کړه چې دا ټوټې ټوټې پریوتی کاغذ، وجلی شوی قتل شوی کاغذ بیا د لوستو قابل شو. هغه خبرې وکړې، وغږېدو. دا یو مین خپلې مینې ته لیکلی خط و. په دغه خط کې انتظار هم و، ګیلې هم وې، د دیدنونو تذکرې هم وې، د بېلوزۍ او بېننګۍ د پیغورونو سره د سوي زړه د درد کیسې هم وې. ساده باده خبرې، د مینې ځوانې تلوسې هم وې، د څو معصومو ارمانونو اظهار، ډېرې نازکې فلسفې هم وې. یوه خبره پکې زما بلا خوښه شوه. ساده مین لیکونکي یو پرېکړې فیصله کړې وه چې په دنیا کې هر ریښتونی انسان چې دې دنیا ته دی همه واڼه ژوندي انسان ته هر څوک هم سل په سل ریښتونی ښکاري. داسې انسان هم که دننه چا راولټوو پکې به 3 حصې دروغ پیدا شي، خو د یوې حصې رښتیا او د کماله زار شم چې دغه 3 حصې دروغ په ځان کې پټ ساتي. دروغ که 3 حصې وي مړه پراته وي، د خپل ژوندون اظهار کولی نشي، څوک یې نیولی نشي، څوک یې پیژندلی نشي، ځکه چې دغه دروغ د دې یوې حصې رښتیاو په لمن کې پټ وي. رښتیا که ډېر هم لږ وي، رښتیا وي خپل اظهار پر نه راکوي. ما سوچ کوو چې دا ساده مین به څوک وي چې خپلې محبوبې ته یې د زړه د تله داسې رښتیا رښتیا لیکل کړي دي. خو په دې پوه نه شوم چې دغه خط هغې مین لیږلی ولې نه دی. دا ټوټې کړی په څه وجه دی؟ ما سوچ کوو چې دې ساده مین به دغه بې باکه خط د دې یرې لیږلی نه وي چې په دې خط کې د معصوم زړګي بلا کیسې دي. او موږ په داسې عجیبه وطن کې مینې کوو چې دلته خپل مین د زړه مین به خپلې مینې ته په هر حال کې دروغ وایي. ما سوچ کوو چې موږ هم څه عجیبه خلک یو، که لیوني نه یو نو روغ هم نه یو. ځان انسانان هم ګڼو او د خپل قام او خپل کلتور سندرې هم وایو، او حال مو دا دی چې که مینه کوو دروغ به وایو، د رښتیاو نه به ځان ساتو. ما سوچ کوو چې دې ساده مین به دا خط په دې غرض شلولی نه وي، ده به دویم خط په دې خیال باندې لیکلی نه وي چې محبوبې ته مین، خپلې لیلې ته مین، که رسی رسی په دروغو رسی، که رښتیا ډیر هم وي رښتیا خو هیڅ معنی نه لري. ما سوچ کوو چې دې ساده مین به رښتیا دروغو ته اسره کړي وي، نو دا اسره به یې خطا کړي وي، دا به یې د خپله ځان اغلا کړي وي. په دغه سوچ کې مې د خط په آخري پیراګراف دوبار نظر خښ شو. زړه مې خوشحاله شو، خفه هم شوم. د دې یقین سره خوشحاله شوم چې دې ساده مین که دغه خط شلولی هم دی
ولې دویم خط لیکلی او لیږلی نه دی او د دروغو په اسرا هم غولېدلی نه دی. خفه په دې شوم چې ساده مین په کومه ګناه داسې پرېکړې فیصله وکړله چې د خوږ زړه د دسمالې سره خپلې لیلې خپلې ملالې سره د ژوند په نیمه لار کې پرېکړه وکړه. خدایه زمونږ په دې غریب وطن کې، په دې بې درده بدنصیب وطن کې خو مونږ د ژوند په خوږو پوه نه شو، په زغم د خپلو سلګو پوه نه شو. که په تندو کې د زمونږ برخې سپیرې لیکلي، که د په سر راته د ژوند خاورې ری لیکلي، نو مونږ خو دې ژوند ته هم غاړه په خندا ورکوو. مونږ خو هر ستم ته خپله خونبها ورکوو. خو مونږ په څه ګناه حق نه لرو چې مینه وکړو، د خپل جانان سره د زړه خبره سپینه وکړو. هغې ساده مین د خط په آخري پیراګراف د چا پاگل خانه خراب شاعر دا یو پاگل شعر لیکلی و چې د محبت د فلسفو د تکلونو نه چوړ، د محبت د فلسفو د تکلونو نه چوړ، یار ته رستی سلام لیکل دی د وختونو په مخ. یار ته رستی سلام لیکل دی د وختونو په مخ.